السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو دا چې لوی اختر رانږدې شوی، موږ غواړو چې په ښار کې هغو ماشومانو سره مرسته وکړو چې دوی د کور سرپرست دي او څوک نه لري. دلته راسره یو ورور ولاړ د ده نه پوښتنه کوو. السلام علیکم. سلام ماشي جوړ ته کړه. څو روپۍ تر اوسه ګټلي دي؟ 150. اختر دا ونه جمعې چیرې ځان ته کړي دي؟ اتونه ستر څوک شته چې کور وکړي؟ مشر ولا دی وبخښي. دا د چا وخوستې دي؟ اندونه د وخوستې ده. په څه ډول سره اندونه؟ خو نکب د زوړې وه سپینګیره ده شکرې ده. سپینګیره ده شکرې ده. دا اندونه د هغې ته وخوستې ده. دې ته د جمعې چای کړي دي که نه؟ یو شی هم ده. وښایي چې دا پیسې وګټې ورځې بیا چای په وخوړې؟ کور ته د سامان وړم لباله خلاص. نو لباله مو خوړلې. وړه څومره وړې کور ته وړه؟ وړه دایمي پلوري وړي. پلور مې هغه لوګار کې ده. قدرمن لیدونکو دا چې ګورئ فی الحال د کور دپاره په دې ماشومتوب کې دومره احساس لري چې راوتلی خپل کور دپاره حلال رزق ګټي. دا چې اختر رانږدې ده، موږ به یو څه اندازه کومک ورسره وکړو. که څه هم ډېر به نه وي، خو بیا هم د دې تشویق په خاطر چې تشویق شي، یو څه د اختر دپاره هغه دپاره واخلي. موږ څو پیسې درکوو اختر دپاره کالي او دغه شیان ځان ته وکړه. صحیح ده؟ تاسو که وګورئ چپړه کې دی، نو حتما ژوند زندګي هم دغسې ده. یو څه کومک به درسره وکړو. 1 2 3 4 دغه واخله. صحیح شوه؟ مننه صاحب، سلامت اوسئ. ښه لیدونکو ځو نورو سره کومک کول د موږ پر دوام لري. موږ سره اوسئ. ماشوم یتیم وم قدرمن لیدونکو راغلو دغه بل ماشوم سره ولاړ یو. څو روپۍ وي خرڅوي ورځ کې؟ 200 روپۍ وي خرڅوي. آفرین. د هغو ځوانانو نه تکړه ده چې کور کې خوبونه کوي او ناست دي، هېڅ کور ته یې ګټه نه رسېږي. د هغو ځوانانو زه دغه ماشوم بهتر ګڼم. آفرین دی وي چې په دې ماشومتوب کې هم د سره احساس شته چې کور ته یو پنسۍ حتی وګټي. ښه، پنسۍ به چی کوئ؟ کله وره پخري کله غوري. ټولې کې کله وره پخري کله غوري. چې ټولې کو کله وړه پوخلو کله وړي. ورونه دې شته مشرون؟ چی کې؟ ایو ګډي چلوي. ګډي چلوي؟ هغه چې روپۍ وګټي چی پکې؟ آیا کېږدي 50 کېږدي. بیا هم چاته سوال نه کوي. آفرین په داسې ماشومانو باندې. هېته د جمعې کړي دي؟ ویلې نشته روپۍ. که پیدا شي بیا جمعې پکې؟ قدرمن لیدونکو زموږ په وطن کې داسې خلک شته حتی چې د بیګا او د سبا نه لري. ښه مثال یې همدغه ماشوم ده. راځئ لوی اختر روان ده، قرباني په خپل وطن کې وکړو او غوښه په داسې مستحقو باندې وویشو. دا مهمه نه ده چې تاسې موږ سره مرسته وکړئ او دا پیسې موږ ته راولېږئ، بلکې تاسې په خپل لاس باندې په خپل وطن کې قرباني وکړئ. لوی اختر روان ده، نو بهترین وخت دی چې خپل وطن کې قرباني وکړئ او غوښه یې داسې مستحقو خلکو ته ورسېږي او دوی درته دعاګانې وکړي. خو چې پیسې درکړو څومره به خشول شي چې ته د جمعې وي، بوټونه دې وي، بیا به خشول وي؟ هېته ته جمعې درته وکړو څومره به خشول وي؟ ډېر؟ ښه، دا یې خبرې نه شي کوی. البته بیا هم د ده سره یو څه اندازه کومک باید وکړو. دا د ده چپړه کې که وګورئ، همدغه چپړه کې دي که نه؟ د ده چپړه کې دغه شیانې دي. یو څه کومک به موږ سره وکړو. 1 2 3 4 دا د 2000 افغانۍ شوي. دا د وشي کې سامان پوښل. سامان چی پوښلی؟ جمعې هغه چپلا کې. خو دا به لوړ شي کور کې به ویر کې. خو مرجانه ته به ویر کې هغه به جمعې شونو ده به وکړي. خو ایته صحیح شوله؟ هله به چې لوړ شه. قدرمن لیدونکو داسې خلک شته چې 50 ټولوي، هغې باندې بیا 1 من یا 2 منه وړه اخلي کور دپاره یا غوړي پې اخلي. حلال زموږ په وطن باندې رحم وکړي. راځئ لوی اختر روان ده، قرباني په خپل وطن کې وکړو. زموږ خپرونه دوام لري، نور داسې ماشومان هم پیدا کوو، هغې سره هم مرسته کوو. راځئ موږ سره اوسئ. قدرمن لیدونکو دا چې موږ د خوست په ښار کې یو، هغه ماشومان سره مرسته کوو چې دوی اختر دپاره کالي او دغه شیان نه لري سر له اوسه نه، او دوی د فامین سرپرست څوک نه لري. نو دلته یو بل ماشوم سره ولاړ یم. ستړی مه شئ.
یو ورځې څو روپۍ ګټې؟ کله سل کله اتیا نه 50 روپۍ ګټل. ها 50 روپۍ باندې بیا څه کوي؟ نن خواږه پیوړم سبا بیا چای وړم. نن خواږه پیوړې سبا بیا چای پیوړې دی باندې. وړه څومره وړې کور ته وړه؟ وړه په کیلو وړه. په کیلو وړې کور ته؟ ها کورونه هم چیرې دي؟ پرم باغ کې دي. دا نه لوی څوک نشته د کور دپاره چې وګټي. ولې؟ خدای الله پرته پیغام نور واړه دي. تا نه واړه دي. پلار دې څه کوي؟ پلار مو سپین ږیری دی پیران کې راځي. پلار دې سپین ږیری د پیران کې راځي. ها تاسو چې مونږ کومک وکړو ځان ته به جامې او شیان پرې واخلې. او کور ته سامان پرې واخلو هغه مونږ جامې. څنګه؟ چې کور ته مونږ سامان پرې واخلو مونږ جامې. چې کور ته سامان پرې واخلې تا جامې دي؟ ځان ته جامې نه اخلې؟ ولې؟ کور ته سامان خرید پرې واخلو. خالي چې کور ته سامان پرې واخلې. لیدونکو داسې به احساسه ماشومان هم شته چې موږ د اختر لپاره پیسې ورکوو مګر دا یې نه غواړي ځان ته کالي واخلي ځان ته بوټان واخلي وایي زه د کور دپاره که سامان واخلم دا د ما دپاره اختر کالي دي دغه زما دپاره هر څه دي. آفرین چې دومره ماشومتوب کې هم دا د کور احساس ورسره شته مګر موږ داسې ځوانان هم لرو چې هیڅ نه د کور نه د خپل هیڅ کوم کار نه لري ټوله ورځ خوبونه کوي او بس پراته دي. خو داسې ماشومان هم شته چې خپل فامیل لپاره یې ګاډي راایستلي 50 روپۍ 10 روپۍ ګټي جمع کوي په کیلو باندې وړه اخلي خو مګر خپل فامیل ته یې وړي. دا چې لوی اختر روان دی راځئ خپل وطن کې قرباني وکړو او غوښې داسې مستحقو خلکو ته ورسوو. ښه د دې سره مونږ کومک وکړو نو دا یې په خپله پیسو کې بادشاه ده چې هر څه کوي که کالي اخلي ځان دپاره که کور دپاره سامان ته پکې خلاص یې. کوم یې اخلي کالي که کور دپاره سامان؟ سامان کالي نه؟ ولې؟ کور ته سامان پرې واخلو کور ته وړو سامان. رښتیا هم ده چې کله کور کې خوراکي مواد تمام وي او کور کې د څه نه وي نو کالي به څنګه کې نور شیان به څنګه نور څنګه کې. ښه موږ ورسره همکاري کوو. 1 2 3 4 دا 2000 افغانۍ شولې صحیح شوله. دې به یو شی اخلي کور ته سامان پرې اخلم وړو سامان. یوه جوړه خو کور ته ځان ته پرې وکړه که نه یوه جوړه صحیح چې تاسو خوښه کوئ بهتر. نه زموږ نه تا خوښه ده که نه؟ نه زه کور ته سامان پرې کور ته سامان پرې وړو. آفرین په داسې ماشومانو باندې چې دومره احساس ورسره ده. ښه لیدونکو زموږ خپرونه دوام لري موږ سره اوسئ او داسې ماشومانو سره نور سره به انشاءالله مرستې کوو. سلګي سلګي ژوند ارمان ارمان ژوند. قدرمن لیدونکو دغه یو بل ورور سره هم ناست یو دا هم د کور دپاره حلاله نفقه ګټي. ومو غوښتل چې لږ سوري ته یې کښېنوم خو دلته هم داسې سوری نشته. تاسو به د ده خولۍ ګوره چې د باندې اوس هم خولۍ راماتې دي مګر دا خولۍ د غیرت خولۍ دي. دغه خولۍ د خپل کور ته د حلال رزق ګټلو خولۍ دي. آفرین دې وي په داسې ماشومانو باندې چې دومره عمر کې هم دوی سره دغه احساس شته چې خپل کور دپاره حلال رزق وګټي. د ورځې څو روپۍ ګټې؟ 8,500 روپۍ ګټو. 8,500 روپۍ. دا چې وګټي دې باندې څه وړي بیا کور ته؟ دې باندې کور ته الوګانې ویسو یا بانجان ویسو بس. و وړه څومره وړئ؟ څو توړې کور ته وړه وړئ؟ وړه کله یوه توړه ویسو هغه مې 10 ورځې کېږي. 10 ورځې کېږي. دومره غټ فامیل خو ده. و اختر راغلی اختر دپاره د جامې شته؟ نه. دا جامې خو دې هم ډېرې خرابې دي که نه؟ دا د غیرت جامې دي زه وایم ځکه چې دا په خولو باندې خرابې شوي دي. دا دې په مزدورۍ باندې خړې پړې کړي دي. دا د قصده نه دي خرابې کړي چې قصدن یې خرابې کړي دي مګر دې خواري کړي دې خولې توی کړي او په مزدورۍ باندې داسې خړې پړې کړي دي. که څه هم ګرمي ده دغه د ده باندې اوس هم خولې راماتې دي. لوی اختر دپاره مونږ پیسې درکړو کالي ځان ته پرې اخلې که کور دپاره که تغه وړه شیانه ولې کالي نه اخلې ځان دپاره؟ کور سامان صحیح کور سامان صحیح ده که کالي درته صحیح دي. ولې؟ علت یې څه ده؟ کور سامان نه سامان پرې اوس ښه ده او کالي مرسته سې واغوندو. قدرمن لیدونکو دا چې داسې خلک په وطن کې شته حتی ځان دپاره کالي نه اخلي خو مګر ډوډۍ اخلي ځان دپاره وړه اخلي یا نور شیان ځان دپاره اخلي خو ځان دپاره کالي نه اخلي. راځئ لوی اختر روان ده قرباني په خپل وطن کې وکړو او غوښه یې په داسې مستحقو خلکو باندې وویشو. قدرمن لیدونکو د سره به یو کومک وکړو تر څو کور دپاره هغه واخلي. 1 2 3 4 دې باندې څه اخلي اوس؟ سامان سامان اخلي پې
چې یو من الوګان یوسو سي ها یو من ټینډې نیمه بانجان دا پیس یو څو وخت پرې مو وچلې یو څو وخت پرې مو وچلوي ها ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ قدرمن لیدونکو راځئ لوی اختر روان ده قرباني په خپل وطن کې وکړو تر څو غوښې داسې مستحقو خلکو باندې وویشو چې د بېګا دپاره ډوډۍ نه لري حتی وړه نه لري یو شی هم نه لري دغه مرسته چې موږ سره کړې وه لیلا خور کړې وه ډېره زیاته مننه خورې ستاسو غوښتنه وه چې داسې ماشومانو سره خپرونه جوړه کړئ او دوی سره مرسته وکړئ دغه تاسو امنیت موږ تر دغو خلکو ورسولو تھینک یو سسټر او دا خپرونه دلته پای ته رسوو خدای په امان دی کنه دی د امتحان ژوند